ګرانو کتونکو ستړي مه شئ. ایټمي ساینسپوه او د هند پخواني ولسمشر اے پي جې عبدالکلام په خپل وصیت کې لیکي چې زه کله مړ شم په هغه ورځ به د هند ښوونځي، پوهنځي او پوهنتونونه نه تړل کیږي او نه به عام رخصتي اعلانیږي، ځکه چې دې سره به هند په نړۍ کې یوه ورځ پر شا پاتې شي. بل لور ته زموږ د کابل نویو واکمنو په هېواد دننه د نجونو پر پوهنتونونو، ښوونځیو او پوهنځیو باندې غیر اعلانیه بندیز لګولی دی او ورسره یې د ملک په دننه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځینه‌وو پر کار روزګار باندې بندیز لګولی دی، چې دې کار نه صرف په هېواد دننه بلکې په نړیواله کچه هم سخت غبرګون نړیوالو ښودلی او له طالبانو څخه یې خواست کړی دی چې زر تر زره د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز پورته کړي، ځکه چې دا یو غیر اسلامي او غیر بشري فعل دی. له ملتیا نه مو نړۍ مننه.